یاد کړئ د اسرائیل د اولاد نه مونږ په خوا دا غستلی و چې د الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوئ د مور پلار د رشدارانو یتیمانانو او مسکینانو سره خسلوک کوئ د خلکو سره خې خبرې کوئ منځ قائموي او زکات ورکوئ خو د لګو خلکو نه بغیر تاسو ټول د دی واده نه پشاشوي او تر اوسه پوری پشازئ بیا لکشان رایات کړی مونږ ستاسو نه مضبوطه وعده غستلی و چې په خپلو کې د یو بل ویني متوي وای او ما یو بل د خپل کورونو نه وباسي تاسو د دې اقرار کړی وو په دې باندې تاسو په خپل گواهان یې خنن هم تاسو یې چې خپل رونه وجنئ د خپل رورولۍ څخه خلک د خپل کورونو نه بے کور کوي په ظلم او زیاتۍ سره داوی خلاف دیو بل مرسته کوي او کله چې هغه په جنگ کې اونول شي او تاسو لا راوستل شي نو داوی د آزادولو د پاره فدیه اخلي او ورکوي حالکه هغه د خپل کورونو نه استل د سر نه پتا سو باندې حرام وو نو آیا تاسو د کتاب په یو حصہ ایمان راوړی او د بل حصے سره کفر کوئ نو پتا سو کې چې کم خلک داسې کار وکړي داوی سزا د دینه بغیر بل سدا چې په دنیا کې خوار او ذلیل پاتې شي او په آخرت کې سخت عذاب ته ولېږل شي الله تعالی داغي کارونه نه خبر نه دی کم چې تاسو کوئ دا هغه خلک دی چې آخرت خرڅ کړي دي او د دنیا ژوند یې اغستلې دي نو نه به د دوی په سزا کې څه کمی وکړي شي او نه به دوی ته څه امداد ورسېدلی شي